افغانستان او ترکمنستان ترمنځ دوه هوکړلیکونه لاسلیک شول. د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. ستړي مشئ، پام وکړئ او تازه خو مهم خبر ته. افغانستان ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر پر مهال د کابل او اشقاباد ترمنځ دوه هوکړلیکونه لاسلیک شول. یو هوکړلیک د دواړو هیوادونو د اوسپنې پټلۍ د ادارو او بل هغه د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په هدف لاسلیک شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دا هوکړلیکونه پرون د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر او رشید میردوف ترمنځ لاسلیک شول. دواړو خواو د هغو پروژو په اړه هم خبرې کړي چې ټاکل شوی د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو په حضور کې پرانیستل شي. دا د حقیانې اندخوی د اوسپنې پټلۍ، د برېښنا د لیږد او افغانستان ته له ترکمنستان د نوري فایبر د وصلولو پروژې دي چې ټاکل شوی د مرغومه په 25مه پرانیستل شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په 2 ورځني سفر کابل ته راغی.